سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یو ماهی د شپې په تیاره کې د سیند پر غاړه کېناست. له کېناستلو سره یې د ډبرو یوه ډکه کڅوړه وموندله. سړي به کڅوړې ته لاس دننه کړ، یوه ډبره به یې ترې راوویسته او سیند ته به یې ګوزار کړه. ډبره چې به سیند ته ور ولوېده، یو ډول ښکلی غږ به یې وکړ او سړي ته به یې ډېر خوند ورکړ. سړی همداسې د سیند پر غاړه ناست و. له کڅوړې څخه به یې یوه ډبره راوویستله او سیند ته به یې ور وغورځوله. د اوبو او ډبرې پر غږ به یې خوند اخیست، تر څو چې پرې سهار شو او لمر راوخت. ګوري چې د کڅوړې ټولې ډبرې خلاصې شوې او یوه دانه پکې پاتې ده. سړي چې کڅوړې ته لاس دننه کړ او وروستۍ ډبره یې هم راویسته، نو ویې لیدل چې په لاس کې ډبره نه بلکې جواهر ورغله. سړی پوه شو چې مخکې یې سیند ته څومره ډبرې غورځولې وې، هغه هم ټول جواهر وو. وروسته یې د ندامت او پښیمانۍ ګوتې وچیچلې او په آه سره یې وویل: څومره ستره شتمني مې له لاسه ورکړل او زیاته یې کړل. په الله قسم، ما خو له دې جواهرو څخه هیڅ ګټه پورته نه کړه، پرته له دې چې یوازې مې یې پر اواز اورېدلو خوند واخیست او بس. که ماته د دې ارزښت معلوم شوی وی، ما به هیڅکله داسې نه وای کړي. نو درنو لیدونکو، د دې کیسې څخه څو پندونه اخیستلی شو. اول، د جواهراتو کڅوړه، یعنی زموږ عمر دی چې موږ یې په پرله توګه په بې ځایه او بې ګټو کارونو کې مصرفوو. دوهم، د اوبو غږ. دا د دنیا خوندونه، شهوتونه او دوکه کوونکي شیان دي. او دریم، د شپې تیاره. دا ژوند دی، د لمر راپورته کېدل. دا د هغه حقیقت څرګندېدل دي کوم چې له مرګ سره موږ ته څرګندېږي.